ظاهر پښتون صاحب لیکي چې زما د حال ته خو د خیال دی صاحبه چې یو ساعت را باندې کال دی صاحبه لکه ګلونه چې په واوره کې وي د مسافرو دا مثال دی صاحبه لکه ګلونه چې په واوره کې وي د مسافرو دا مثال دی صاحبه ستا د غمونو او یادونو په ما باران ورېږي دا مې حال دی صاحبه ستا د غمونو او یادونو په ما باران ورېږي دا مې حال دی صاحبه په ما پیریان راشي چې یار وینم په ما پیریان راشي چې یار وینم په ما کې دغه یو جنجال دی صاحبه او خپل ځان زموږ د ژوند واکدار بولي دغه پاچا دی که دجال دی صاحبه خپل ځان زموږ د ژوند واکدار بولي دغه پاچا دی که دجال دی صاحبه او دلته کې هر سړی په ویر اخته دی دلته کې هر سړی په ویر اخته دی یو چا خور کړی د غم جال دی صاحبه ته په خبرو باندې زړونه ګټې ته په خبرو باندې زړونه ګټې په دې انداز کې د کمال دی صاحبه دا چې په نیمه شپه شعرونه لیکي دا چې په نیمه شپه شعرونه لیکي ستا د یادونو پرې شمال دی صاحبه زه د ماښام لمونځ میکده کې کوم چې دا قبلیږي دغه سوال دی صاحبه زه د ماښام لمونځ میکده کې کوم چې دا قبلیږي دغه سوال دی صاحبه ظاهر دا نورې نشې نه کوي ښه ظاهر دا نورې نشې نه کوي ښه ظاهر د بنګو مینوال دی صاحبه ظاهر د بنګو مینوال دی صاحبه